مولانا صاحب راته یو خبره وکړه، وی دې خلکو ته یو وظیفه وښایه. بعضې کسان دي د کاروبار وظیفه غواړي، کاروبار کې کمزوري. ټولو ته دا یو دوه وظیفې ښیم، یو درې دا وایه، دې کې بس تاسو خیري. یو لا حول ولا قوة الا بالله وایه، شواروس کې 500 پیرې وایه، 11 پیرې مخکې 11 پیرې وروستو درود شریف، 500 کرته شواروس کې یاد به مې لا حول ولا قوة الا بالله دا وایه. او د کاروبار د پاره یا واسع وایه، یا واسع یا واسع یا واسع، دا وزل هر فرض مانځه پسې وایه، یا واسع یا واسع وزل هر فرض مانځه پسې. او د ماښام ماسخوتن صورت واقعه وایه. او چې کله هم سملی نو د خوب نه مخکې یو 100 پیرې درود شریف وایه. دا ستاسو وظایف شو. الله به دله خیر او برکت درکړي. الله م روزګار کې برکت واچوه.